راځئ د یو څه په اړه فکر وکړو. ستاسې په نظر 19 تقسیم 2 دا به مساوي کېږي له 100 سره. نو لومړی خبره چې ستاسې ذهن ته راځي هغه دا ده چې موږ سره داسې کوم عدد ښکاره نشته دی چې هغه موږ په 2 کې ضرب کو او د هغې ځواب موږ ته په لاس راشي مساوي شي له 19 سره. موږ سره داسې یو پوره عدد نشته چې 2 کې ضرب شي او 19 ځواب راکړي. البته موږ په دې پوهېږو که چېرې موږ لږ فکر وکړو 2 ضرب 8 دا مساوي کېږي له 14 سره، کوم چې له دې څخه لږ کم دی. په ورته ډول 2 ضرب 9 دا مساوي کېږي له 18 سره، کوم چې له دې څخه لږ ډېر دی. نو 2 ضرب دغه نامعلوم عدد مساوي کېږي له 19 سره. نو دا موږ سره دا مرسته کوي چې دغه د سوالیې نښې عددي قیمت چې دی دا به د 8 او 9 ترمنځ یو عدد وي. دا به وي 8.1. اوس یو بل مثال پکې ګورو. که تاسو څوک ووایي چې 18 تقسیم 4 دا مساوي کېږي له 100 سره. نو دلته هدف زموږ دا نه ده چې دې ځواب پیدا کړو. دلته زموږ هدف دا دی چې دا خبره روښانه کړو چې هغه کوم 2 پرله پسې پوره عددونه دي چې دغه 18 تقسیم 4 ځواب د هغې 2 عددونو په منځ کې راځي. نو موږ که چېرې راشو وګورو موږ 4 ضرب 4 مساوي کېږي له 14 سره، کوم چې د دې 18 څخه لږ کم دی. او همدارنګه 4 ضرب 5 دا مساوي کېږي له 20 سره. نو اوس په 4 ضرب یو نامعلوم عدد دا به مساوي شي له 18 سره. نو اوس دا موږ سره دا مرسته کوي لکه څنګه چې 14 او 20 ترمنځ د 18 عدد دی، نو دغه د سوالیې یا دغه د پوښتنې نښې عددي قیمت به له 4 او 5 ترمنځ وي. نو دا به 4.1 عدد وي. همدارنګه یو بله لاره چې د ویش حاصل یا نتیجه موږ د هغې په مرسته ښودلی شو هغه د نامساوات په شکل دی. که چیرې موږ سره وي چې 8 تقسیم 9 دا له 10 سره څنګه پرتله کوئ؟ ایا دا له دې سره مساوي دی، له دې څخه لوی دی او که له دې څخه کوچنی دی؟ نو تاسو ویډیو ودروئ او وګورئ چې دا له دې څخه دلته د مساوي علامه راځي، د لویوالي علامه راځي او که د کوچنیوالي علامه راځي. نو موږ پوهېږو چې 90 تقسیم 9 دا مساوي دی له 10 سره. او همدارنګه موږ په دې پوهېږو که چیرې د 9 د ضرب کې یوه خانه ښکته لاړ شو نو 1 تقسیم 9 مساوي کېږي له 9 سره. نو 8 تقسیم 9 دا به مساوي کېږي له یو عدد سره چې هغه د 10 او د 9 ترمنځ وي. نو موږ وایو چې دا له 8 تقسیم 9 دا د 10 څخه کوچنی دی. نو د دې ویډیو موخه دا وه چې موږ د داسې عددونو په ویش سره ځان بلد کړو چې د هغې ځواب موږ ته پوره عدد نه وي، اشاره لرونکی عدد راځي. نو دا به موږ وړاندې درسونو کې ووایو چې دغه څنګه حل لاس راوړو. خو اوس لپاره موږ صرف دومره ځان پوهوو چې داسې یو اټکل وکړی شو چې د دې ځواب د 8 او 9 ترمنځ دی، یا د دې ځواب د 4 او 5 ترمنځ دی، او یا د دې ځواب د 9 او 10 ترمنځ دی، کوم چې 9.1 کېږي، کوم چې له 10 څخه کوچنی راځي.